والله ویلې دی چې د الله دشمن به ورباندې ویروئ فوج زیات کړئ اسلحې زیاتې کړئ مجاهدین ټریننګ کړئ چې څوک بیا د افغانستان او د مسلمانانو وطن ته په بد نظر ونه ګوري وویریږي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به چې د یوې میاشتې فاصلې په اندازه کافران ویرېدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وتشريف فرمای الا ان القوة الرمي خامخا غورا بدی باندې ځان کوی ته خبردار چې قوت نخه وشتل دي وشتل هغه په وش باندې وي او په ټوپک باندې وي او په راکټ باندې وي او د وخت مناسب په هر اسلحه باندې چې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف الرمي باندې کړی دا درې درجه ټاکو درجه بوده مقصد todo اندازه کی اصلی هدف 630 متر او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اعداد دومره اهمیت ورته حاصلو چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعداد کولو صحابه کرامو ته ترغیب ورکول چې په مسجد کې ټریننګ وکړي د اسوس خلول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې طرف ته ترغیب ورکړی دی هدف مشخص دی پیروی وکړئ بل هدف مشخص دی پیروی وکړئ دریم هدف مشخص دی پیروی وکړئ موږ کار خلاص شو په خیر سره زو حرکت